یو بدبخته مې اورېده چې هغه په دې پوهېږي نه، علم خو سره نشته. نو هغه وایي په بخاري کې خو 50 قسمه مونځ دی، موږ کوم مونځ وکړو؟ اوس دې جاهل ته دا پته هم نشته دی چې مونځ خو یو قسم دی، خو ته موږ ته کښېنه چې موږ درته د بخاري ووایو. ټول دین په یو حدیث کې نه وي چې دا ټول حدیث کتاب الصلاة راجمع کړي، تا ته به د هغې نه مونځ جوړ شي، دا مونځ دی. صحیح ده؟ دا یو بدبخت جاهل انسانی جاهل مرکب چې ورته وایي. جاهل مرکب هغه چاته وایي چې په دې هم نه پوهېږي چې زه جاهل یم. ای جاهل او په دې هم نه پوهېږي چې زه جاهل یم. آنکس کې نه داند و نه داند کې نه داند. دی جاهل ته ووایه یاره زه د دنیا یو مثال در کوم، د دنیا یو مثال در کوم. میډیکل کتاب به راواخلي، په دې میډیکل کې وګوره دا ټول کتاب کې دا مختلف نظامونه دي. دا د اعصابو نظام دی، دا د زړه نظام دی، دا د معدې نظام دی، دا دورانی خون نظام دی، دا د پټو یو نظام دی، دا فلان فلان. نو په دې کې که ته یو پاڼه ووایې یا یو چپټر په دې کتاب کې ووایې نو ته به وایې چې بس ټول میډیکل هم دا دی. مړه دا لا څنګه میډیکل دی؟ دا خو 20 قسمه میډیکل دی. 20 قسمه ټول یو میډیکل دی، یو علم دی، خو دې کې مختلف شعبې دي. دا ټول چې راجمع کړي یو میډیکل به ترې جوړ شي. دغه رنګه په هغه نظام کې مختلف وضاحتونه وي که چې یو انسان په دې سټیج کې نو دله دا علاج پکار دی، که داسې دله دا یو تبه ده او پای کې 100 او 100 پورې علاجونه دي. ته به څه وایې چې یاره دا ډېر جاهل ډاکټر دی، دا اوس دا د طبي علاج دی او که دا بل دی او که دا بل دی. یو تبه ده ډاکټر له یو کس راشي ده ته 2 ګولۍ لیکي، بل ته وایي صرف وایي منه پیناډال استعمالوه، تا ته هېڅ ضرورت نشته ځه. بل چې ورله راشي هغه ته باقاعده ټیسټونه هم ولیکي او 4 قسمه دوایانې ورته ولیکي. نو ته به څه وایې چې هلکه دا لا 100 قسمه تبه شوه، دا اوس پکې کومه تبه شوله؟ او دا څنګه میډیکل دی؟ دا ستا فن نه دی. ته جاهل یا ډاکټر به درته به غوسه شي، بېعزته به دې کړي. دا ستا فن نه دی. زه پوهېږم که نه، هغه ته چې زه وګورم ما ته پته لګي چې یاره دته د دې څه ضرورت. ته یو عالم ته مخې ته کښېنه چې تا په دې پوهېږي چې د دې حدیث څه مطلب دی. ته د خپل ذهن مطابق مطلبونه راوباسې، ته به په خپل ذهن باندې تشریحات کې د دې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مونځ کومه ډانچه ذکر کړې ده، د ابتدا نه واخله تر دې پورې چې د طهارت نه، دیو جن علما ول د طهارت مسائل راوړي چې یاره دا بېاودسي څه ته وایي، پلیتي څه ته وایي، او دغه رنګه نجاست غلیظه څه ته وایي، لوی نجاست او وړوکی نجاست دا څه ته وایي، د پلیتۍ اقسام. او که انسان تش بې اودسه دی، واړه یا لوی بولې کړي یا خېټې نه هوا خارجه شوه، د دپاره صرف اودس دی. خو که چېرته دی جنوب شو او غسل په فرض شو، د هغې بېل احکام دي. که اوبه نشته نو تیمم دی. قرآن کې هم دا شته دی دا احکام، قرآن کریم کې هم ذکر دي ځای په ځای. بیا د هغې نه بعد د نبي صلی الله علیه وسلم مونځ وګوره، د ابتدا نه واخله د الله اکبر نه تر د سلام پورې ټول په تفصیل سره د دې احکام هغه ذکر دی. الحمدلله. نو کوم انسان چې مسلمان دی او خپل نبی مني او رسول یې مني، هغه ته په دې کې هېڅ اشکال نشته. خو ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه منې که نه، په خوله خو یې ویلی نه شي، خو د حدیث نه انکار مقصد دا دی چې زه رسول نه منم. نعوذ بالله. ځکه دا قرآن کریم نازل دی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس د دې قرآن کریم یوه شرحه زه اکثر دا خبره بار بار کوم، دا زه ځکه کوم چې دا حقیقت دی، دا څوک د دې رد نشي کولی د الله په فضل. دا چې کوم غلام احمد پرویز تیر شوی ده انګریزانو ایجنټ په دې هندوستان کې بری صغیر کې، د قرآن کریم په خپل عقل تشریح کړی ده. ځکه دی خو پیغمبر نه مني، دی خو دا نه مني چې حدیث په د دې حکم چې قرآن کې راغلی نبي علیه السلام په حدیث کې څه ویل، خو حدیث نشته. تېره جمعه هم درته ما ویل حدیث نه انکار قرآن نه انکار دی. ځکه 2 خبرې دي، یا به ته وایې چې په دې قرآن نبي علیه السلام عمل کړی دی، دا کړی د نبي علیه السلام عمل کول، یا په ژبه د دې حکم تشریح کول د قرآن، دا دین دی که نه دی؟ عمل یې کړی دی، هر سړی ور مسلمان یې کړی دی. چې کړی دی هغه کړی عمل او د نبی علیه السلام هغه په قول د دې حکم تشریح چېرته لاړه؟ هغه حدیث کې ده که نه؟ نو یا خو به دا منې چې عمل یې کړی دی. خو که ته وایې چې کړی دی، خو هغه کړي اعمال د نبي علیه السلام هغه په ژبه چې کومه تشریح کړي منم یې نه، په دې بیا هم کافر کېږي. ته کافر کېږي ځکه چې د نبي علیه السلام عمل او قول خو دین دی، او ته چې دا نه منې دا حدیث، نو دا خو د نبي علیه السلام قول او فعل دی، نو دا خو ته د دین نه منکر شوې، د قرآن باندې چې کوم عمل دی او د قرآن کومه تشریح ده، په دې خو ته کافر شوې. او که ته وایې چې نعوذ بالله نبي علیه السلام عمل نه دی کړی، نو دا خو د په پیغمبر بل غټ الزام ولګوي، بیا هم کافر شو. ته به ضرور دې له راځې چې دا قرآن چې په چا نازل و هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم،
او موږ ته د هغې د اطاعت بار بار قرآن حکم کړی دی او دغه نبي په خپل عمل کړی او صحابو ته هم ښودلی دی او هغه اعمال ټول موجود دي او اقوال د نبي علیه السلام په حدیثو کې موږ چې د دې قرآن سره د نبي علیه السلام هغه پریکټیکل یو ځای کو بیا موږ په دې صحیح عمل وکړو لکه تاسو ته ما مثال ذکر کړه کنه یو د میډیکل کتاب دی دې ته تیوري وایي د تعلیم یافته ملګرو سره چېرته سړی کښېني پوهه به هم کړي یو د دې پریکټیکلي چې په دې تیوري باندې به ته عمل څنګه کې نو میډیکل والا ډاکټر صرف کتاب نه ویلی هغه پریکټیکل کړی په دې هسپتالونو کې ډیوټۍ نه کوي هلکه دلته کټ ولګوه پټۍ ولګوه انجکشن ولګوه ډراپ وخېجوه دا وکړه نشه ورکړه دلته انستیزیا والا دا کار کوي نو اینه بعد بیا وروستو ډګري اخلي هر کتاب سره عمل وي نو قرآن الله بې عمله نعوذ بالله نازل کړی چې بس هسته شی وایه او نبي علیه السلام او صحابو پې عمل نه کوو نو چې کړی دی پې او زمونږ د ټولو دا ایمان دی چې نبي علیه السلام پې عمل کړی په قرآن صحابه کرام رضی الله عنهم کړی دی هغه عمل د نبي صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې موجود دی الحمدلله او دا حدیث را رسېدلي په سند باندې او دومره په باریک بینۍ سره دا یو حدیث محدثینو اخستی دومره احتیاط په دې کې کړی دی چې معمولی د یو راوي په باره کې دا راغلی دي چېرې د حافظه ټیک نه وه په حدیثو کې غلطېده هغه نه حدیث هم نه دی اخستی که نقل کړی بیا ورسره لیکلي دا ضعیف دی دې کې دا فلانې راوي راغلی کمزوری او په دې خبره هم لږ ځان پوهي کې د ملګرو تربیت دپاره دا وایم چې په یو حدیث کې یو ضعیف راوي راشي نو ټیک ته د نبي علیه السلام طرف ته خو داسې د کمزوري انسان په ذریعه خبره نه منسوب کېږي دا حدیث ضعیف دی علما په حکم کړی دی دا راوي به په خپله ډېر تقواداره سړی خو بس ذهن یې کمزوری لکه یو سړی دی شپې تهجد کوي روجې نیسي تقوادار انسان دی الله ته جاړي حافظه کمزورې ده نو دنم علما ګوره حدیث نه دی اخیستی محدثینو به د صفت بیان که څنګه وایي دا انسان به انشاءالله جنت ته تللی ځکه چې عبادت ګزار او الله ته به جړاګانې کولې ډېر تقوادار و دا راویان د احادیثو خو د په ذهن کې فرق و لهذا موږ یې نه اخلو خبره ته یېرېدل کېدی شي د نبي علیه السلام خبرې خطا ویلي بل د هغه د خبرې موازنه وکړي د بل راوي سره چې دا حدیث یې را نقل کړی نو چې کله یو هغه راوي چې د هغه حافظه هم قوي ده او رښتیا یې ټول عمر ویلي دروغ هم پرې نه دي ثابت د هغه د دور ملګري د هغه استادان د هغه شاګردان ټول پرې ګواهي وکړي هله هغه راوي قابل قبول وي دا څه ګپ دی نو هغه راوي چې کوم دا حدیث را نقل کړی د هغه حدیث د خلاف نو علما ځکه وایي دا ضعیف دی دنه خطایي شوی دلته ګوره ځینې کار نه دی کړی نو دې وجې نه کوم چې صحیح دین دی الحمدلله د صحیح راویانو په ذریعه راغلی